د دغه کور والا نوم څه شي دی؟ سید سید ولی کاکور. دلته څو نفر شهیدان وسو؟ دلته 2 شهیدان وسته، 4 زخمیان وسته. څو عاجزې وې، څو ماشومان، څو نران؟ عاجزې وې او 2 دانې ماشومان یو سړی شهید شوی. څه وجه وه چې تیارو د بمبار وکړي؟ دا خو د لیوا څخه هم ډېره ساحه ده. ډېر د کمربند هم نه دی، د پوستې څخه هم ډېرې ساحه ده. پوسته خو نه یوه او تاسو مخې ته لیدلې عوام څه وجه وه چې دوی دلته بمبار وکړي؟ وجه خو نه بس دوی ته معلومېدله چې خپله راغله دا چې په اسرایو باندې بمبار او دلته د ماشومان د زنانې د باندې تیارو ته کتله، څه وجه وه؟ یا تیارو دی په دا دهلیز په خوله کې پراته وو چې بمبار یې وکړي. او خو روژه ده دلته پراته وه، هغه عاجزې ولاړ شو، موټر ولاړ په دغه دهلیز کې بمبار کړی. دلته شهیدان په دغه دهلیز کې دننه وکړه. خو اوس ته چې ماشومان هغه چې زخمیان دي هغه چیرې دي؟ هغه په امرجنسي کې نیول. نو تداوی یې کېږي که نه کېږي؟ تداوی یې نو شروع ده، نو دوی به تداوي کوي. که تداوی نه کېدله امارت تداوي پکې امارت غوښتنه کړې ده په بار بار چې د ولسي خلکو څخه موږ دا خواهش دی چې هر چا ته مشکل پېښ شي، موږ سره د معلومات کوو، موږ کومک هم ورسره کوو. د دې صحنې موږ شهیدان یو، دا خو موږ داخلي خلک یو، یعنې موږ د دې صحنې شهیدان یو چې دلته دا ناحقه بمبار وشو او دا ساحه تقریبا د هغه لیوا څخه ډېرې لرې ده. دا ظالمانه بېرحمانه داسې په دې ماشومان باندې دا راتله د دې پر ما سبقانو دا ماشومان هم دا کوچني دوی نه کړي، یا 6 کلن دي یا 5 کلن دي یا 7 کلن دي، دا دوی نه کړي عاجزه. ما خپل په سترګو لیدلي دي دا ماشومان چې زه رالم خپل په کور کې هم دوی دا بمبار کوي. پر دا ځای باندې ما ولیدل دا داسې بېرحمانه بمبار یې وکړي پر دې مؤمنانو باندې چې کني دا زموږ د زړه جوش تر اوسه نه دی کرا سوی چې دا ماشومان یې داسې په شهادت ورسول. جمهوري صاحب د دغه معلومات کرا کې دوی د لیوا څخه د ساحه څو دا تقریبا دا د 3 کیلومتر 3 کیلومتر لاره ده ځای. عوام دلته خو د دې ځای ټکان وشي هم نه دي پر څه یو معلومیږي هم نه. نو خدا داسې دي، خدا د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي. په حقیقت کې چې وایي دا د دغه نه دشمنان چې دوی د کفار دشمنان دي، دا د اسلام دشمنان دي او زموږ د دین د قرآن دشمنان دي. په حقیقت سره که دوی اوس خپله والی دلته مجبوري ناسې وجود ولري، یم به زه دا اعلان ورته کوم، زه نن یعنې زما دا جوش د زړه داسې راپورته شوی دی چې یقیني پر قراره نه یم. خدای دې د دوی دغه ماشومان پر داسې یعنې کې چې خپل ماشومان داسې وویني چې داسې ورته ټکور ورته راسي. ځکه دغه مسافر مهاجر ماشومان نن داسې په بېرحمانه باندې ټکور او په شهادت کې ورسول. موږ دا ګرد زموږ په یوازې دا ګرد سانه دی، یوازې دا نه وایم چې یوازې دا ګرد شهیدان دا حقیقت دی. نو دا خو د سترګو دلته ماغزه پراته و، ما خپله دلته وایي چې دا د ماغزه یې پراته و. او ژوندي څوک د دوی د کور د پاته دي که نه؟ بس سړی میلې ته تللی و، خپل هغه د کور مشر یې میلې ته تللی و. نو یو هغه و، هغه یو بل کوچناک ماشوم پاتې شوی.